اول دو شیرونه وایم بیا درې شیرونه وایم بیا څلور شیرونه وایم بیا یو نظم وایم بیا بل نظم وایم بیا بل نظم وایم غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی فرمایشونه هم دي هغه به په ځای په خپله پوره کوو خو په خوندونو کې خوند نشته د رنګونو نه رنګ والوت په خوندونو کې خوند نشته د رنګونو نه رنګ والوت وخت بدل شه د دې بعضې تصویرونو نه رنګ والوت او احمد عبدالله مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه ګیر چاپیره د څه خلکو د مخونو نه رنګ والوت مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه ګیر چاپیره د څه خلکو د مخونو نه رنګ والوت درې شورونه وایم چې رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځلو شوه رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځلو شوه صادق صاحب دغه د کار وجو د کار خبره دوه ځلو شوه زمانه مخکې د معیار خبره چیرته کېده زمانه مخکې د معیار خبره چیرته کېده زمانه وروسته د معیار خبره دوه ځلو شوه او تاج صاحب ته سیټ علیکم چې په سپینه ږیره یې د اوښ په دوه ډنډونه جوړ شو په سپینه ږیره یې د اوښ په دوه ډنډونه جوړ شو دغه سړي ته نن د یار خبره دوه ځلو شوه څلور شعرونه وایم چې بغیر لتا د ګلو رنګ اخ بغیر لتا د ګلو رنګ اخ ماتې پیالۍ او سوي بنګ اخ بغیر لتا د ګلو رنګ اخ ماتې پیالۍ او سوي بنګ اخ او ګوته یې خولې ته کړه ویې ویل صبر وکړه ګوته یې خولې ته کړه ویې ویل تا خو راوړي دي لونګ اخ ګوته یې خولې ته کړه ویې ویل تا خو راوړي دي لونګ اخ او په دې کامران صاحب تشریف علیکم چې په دې بېننګه او بې پته نړۍ په دې بېننګه او بې پته نړۍ ما تاسو ویل چې تاسو ته پته نه لګي نه اخ دا چې کوم دی که دا ردیف دی د قافیې نه وروسته راځي ته وایې اخ ما نه ویل تا نه پوهېږي په دې بېننګه او بې پته نړۍ شیخه ستا د نیازبینې خولګۍ ننګ اخ او ګوته یې خولې ته کړه ویې ویل تا خو راوړي دي لونګ اخ او ویلې ماته مې همزولي وایي دومره ذهین او دومره دنګ اخ دانشه څه د رب احسان دی پتا دانشه څه د رب احسان دی پتا درته غورځېږي هر ګړنګ اخ نظمونه وایم غزل ډېرې ویلی شوي ورېږه د هغې نه مخکې یو نظم یم چې دا د اسلامیک یونیورسټۍ انتظامیې ته یو نظم ډایله کومه ځکه چېرته ویسي ویښته به ښه اوږده مې وې ګاړې به پنځه مې وې نهه لس بچي به وې دولس دیارلس سپي به وې هر ځای به مې ډیسي وې او ځکه چېرته ویسي ویښته به ښه اوږده مې وې ګاړې به پنځه مې وې نهه لس بچي به وې دولس دیارلس سپي به وې هر ځای به مې ډیسي وې او ځکه چېرته ویسي وې هستلو کې بدال نه و په لارو کې بسوال نه و اگزیم به کال په کال نه و هستلو کې بدال نه و په لارو کې بسوال نه و اگزیم به کال په کال نه و هیڅوک به پیل کېدلو نه خو هر یو ګریډ به بیسي وی او ځکه چېرته ویسي وی هر ایونینګ چکر به و عبدالله صاحب هر ایونینګ چکر به و ښه ښکلی موټر به و پرووس به مې د چایس و زما غوندې لوفر به و او لنچ هر ایونینګ چکر به و ښه ښکلی موټر به و پرووس به مې د چایس او زما غوندې لوفر به و لنچ به په شیراز کې وی او ډینر به د پیسي وی او ځکه چېرته نیسي کیمپس کې به رکشي نه وی د جونو به نخرې نه وی په کلاس کې به پردې نه وی د میډم به مزې نه وی سقلین صاحب به چشمې نه وی د میډم به مزې نه وی عبدالله صاحب به چشمې نه وی د اوړي به پنکې نه وي موسم چې د یخنۍ راتلی په هره خوله به سیسي وي او ځکه چېرته ویسي فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپړاسیانو ټول فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپړاسیانو ټول ایکسپیل به دا شیخانو ټول نو هر سړی به ډیسي او ځکه چېرته ویسي